نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زما عزتمندو نن د شیطان آخري تقریر یا خطبه شیطان به خپل تابعدارانو ته بیانوي او وایي به او د ځان نه به ملامتي اړوي، هغه به درته نن زه بیان کړم چې دا د سورت ابراهیم په 22 آیت د قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت د شیطان دغه تقریر را نقل کړی دی مونږ ته، او په دې کې حکمت او فلسفې خو به ډېرې وي، خو یو حکمت دا دی چې بنده د مخکې نه خبر اوسیږي چې دغه شیطان چې کوم پسې انسانان روان دي او د شیطان تابعداري کوي، دا شیطان به یو وخت کې انکار کوي او دوی به ملامته کوي. زما عزتمندو د شیطان او د انسان دشمنی د بابا آدم علیه السلام د وخت نه شروع ده. آدم علیه السلام ته هم الله رب العزت فرمایلی و چې دا شیطان ستا دښمن دی. په سوره طه کې الله رب العزت هغه آیت ذکر کړی او دارنګې ځینو نورو صورتونو کې هم شته. او بیا عموما ټولو انسانانو ته الله ویلي چې ان شیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا، شیطان ستاسو دښمن دی او دا شیطان تاسو په دښمنۍ باندې ونیسئ، یعنې دښمني ورسره وکړئ چې فریب در نه کړي او ځان سره هم جهنمي نه کړي، ابدي جهنمیان هم جوړ نه کړي. نو الله رب العزت سورت ابراهیم کې د شیطان دغه خطبه یا دا تقریر ذکر کړی دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقال الشیطان لما قضی الامر ان الله وعدکم وعد الحق. دا تقریر به شیطان کله کوي خپلو تابعدارانو ته، نو دوه قسمه روایت را نقل دي. اول دا چې دا د محشر په ورځ باندې به شیطان دا تقریر کوي. دا کافران یا هغه خلک چې شیطان هغوی ګمراه کړي دي، دوی به شیطان ته ورشي، دا ابلیس خپله د لوی شیطان ته، هغه چې د آدم علیه السلام په وخت کې و، د الله رب العزت نه مهلت غوښتی و. مراد زما د شیطان نه هغه شیطان دی، رئیس الشیاطین، مشر د شیطانانو، چې دا به تر قیامت نه مخکې یو وخته پورې ژوندی ځکه د مهلت غوښتی. نو دا شیطان دا به کله چې د کافرانو ته راغونډ شي، ورته به ووایي چې اوس موږ خلاص که د جهنم نه، چې کله فیصله وشي نو دا شیطان به دا تقریر وکړي. او دویم قول دا دی د مفسرینو حضراتو او د ظاهر د قرآن کریم نه هم دا معلومیږي چې شیطان دا تقریر په داخل د جهنم کې کوي. کله چې جهنمیان جهنم ته وغورځولی شي، نو په دغه وخت کې به دې شیطان ته ووایي چې اوس موږ خلاص کړه، تا موږ ګمراه کړي. نو شیطان لعین هغه به ووایي دا تقریر به وکړي او چې الله رب العزت موږ ته را نقل کړی. وقال الشیطان، او وایي به شیطان لما قضی الامر، کله چې فیصله وکړی شي د کار، یعنی فیصله د کار وشي، هغه امر چې قیامت کې به الله رب العزت عملی کوي، یعنی حساب او بندگانو ته جزا ورکول، پاداش ورکول د اعمالو، کله چې دا فیصله وشي، یعنی جهنمیان جهنم طرف ته روان کړی شي او دوزخیان جنتیان جنت طرف ته، نو دا شیطان به بیا دا تقریر کوي چې ان الله وعدکم وعد الحق، یقینا الله تاسو سره وعده کړې وه، وعده حقه، ان د الله وعدې ټولې حقې وي. چې الله رب العزت بندگانو سره کوم وعدې کړي، شیطان بالته اقرار کوي دا ټولې حقې وي. د الله رب العزت دا وعده ده
چې که چا ایمان راوړ نو جنت ته به یې بوځم او که چا ایمان را نه وړ نو جهنم ته به ځي. دا د الله رب العزت وعده ده. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. دارنګې اعدت للکافرین د جهنم متعلق راغلی، کافران به د جهنم ته ځي. قرآن کریم کې دا مسله متعددو ځایونو کې ده. او دارنګې الله رب العزت په اعمالو باندې د پاداش او د اجر دنیا او آخرت وعده کړي. او چې څوک ایمان راوړي هغه ته فلنحینه حیاتا طیبه، ایمان راوړي او عمل صالح وکړي. نو دا وعدې د الله رب العزت دي او الله خپله وعده پوره کړه. هغه دا چې جنتیان جنت ته ولېږل او دوزخیان دوزخ ته. نو شیطان به وایي ووعدتکم ان الله وعدکم وعد الحق، الله تاسو سره حق وعده کړې وه. ووعدتکم او ما هم تاسو سره وعدې کړې وې فاخلفتکم، نو ما تاسو نه د خپلو وعدو مخالفت وکړ، خلاف مې وکړ د وعدو. فاخلفتکم نو ما یې خلاف وکړ، ځکه زه خو یې نشم پوره کولی او نه د پوره کولو توان لرم. وعدې خو الله رب العزت پوره کوي. او شیطان وعدې چې شوي، شیطان د انسان چې ګناهونو طرف ته سوق کوي، دا د شیطان وعدې دي. هغه ګناهونه ورته ښایسته کوي، په ګناهونو کې ته فواید ښکاره کوي. لکه قرآن کریم کې راځي چې الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تاسو ته د فقر وعدې کوي او د فحشا امر کوي. یعنی که چېرته تاسو صدقات وکئ فی سبیل الله او فقرا او مساکینو باندې، نو تاسو به فقیر شي. نو شیطان دا وسوسې اچوي. دارنګې شهوات مو ښایسته کوي، مختصرې فایدې د دنیا هغه ورته مزین کوي، هغه ورته ښایسته کوي په ګناهونو کې. نو دې وجې نه بیا هغه انسان هغه ګناه وکړي. نو وی الشیطان یعدکم الفقر. بیا الله رب العزت فرمایي چې وما کان لی علیکم من سلطان. دلته دغه وقف هم دی، یعنی دلته یو سوال پیدا کیږي چې د شیطان باندې به اعتراض کوي ښه نو تا ولې موږ ګمراه کولو، ولې دې موږ دوزخیان کړو د ځان سره. نو دا وعده دا اعتراض به پې کیږي. نو شیطان به په جواب کې دا خبره کوي چې وما کان لی علیکم من سلطان، او نو زما دپاره په تاسو باندې څه دلیل. وما کان لی علیکم من سلطان، زما په تاسو باندې څه دلیل قطعي ما سره نو. او دارنګې څه زور او غلبه مې در باندې نه وه. د سلطان دوه معناګانې دي، یو حجت او بل قدرت. زما داسې قدرت نو چې تاسو باندې مې په زور او ټوپک درته نیولی، کوتک مې ته نیولی، چاله وکړه دا ګناه، نو داسې قدرت ما سره نو. او دارنګې څه دلیل قطعي ما سره نو. خو مګر خبره څه شی وه؟ الا ان دعوتکم، مګر دا چې ما به تاسو دعوت درکوله. نو فاستجبتم لی، تاسو به زما خبره منله. فاستجبتم لی، نو تاسو به دا لویې وعدې د الله رب العزت، دارنګې د قرآن کریم کوم وعدې وي، دا دلایل عقلي نقلي کائناتو کې، دا ټول به م شاته وغورځولو، به زما به منله. ما به چې کوم دعوت درکړه زما به منله. فاستجبتم لی، تاسو به زما منله. نو فلا تلومونی، نو اوس ما مه ملامته کوئ. ولومو انفسکم، خپل ځانونه ملامت کوئ. او یعنی ملامتي ستاسو خپله ده چې تاسو ته الله رب العزت پیغمبران رالیږلي وو، کتابونه یې رالیږلي وو او دلایل شاوخوا پیدا کړي وو په آفاقو کې، او بیا تاسو هغه ټول پریښي وو او زما به منله چې که ما درته څه ویل هغه منله. نو فلا تلوموني ولومو انفسکم، ما مه ملامتوئ او ځانونه ملامت کړي. ما نه بمصرخکم، زه نه یم بمصرخکم ای بمغیثکم، نجات دهنده تاسو ته، زه تاسو ته نن د جهنم نه نجات نشم درکولی. وما انتم بمصرخیه، او نه تاسو ما لره نجات راکولی شئ. و تاسو به په خپل کار کوئ، زه به خپل کار کوم او موږ ټول په عذاب کې استو. او انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل، بیا به انکار کوي. دغه انکار ټول خدایان په قیامت کې دا باطل خدایان چې کوم د چا عبادت شوی یا د چا اطاعت شوی، هغه ټول به انکار کوي.
که هغه انسانانو کې د چا اطاعت او تابعداري شوي ابه منکري انکار به کوي او د شیطان خو دلته راځي اني کفرت بما اشرکتموني من قبل زه کفر کوم په هغه څه باندې چې تاسو زه الله سره شریک کړی هغه څنګه یې چې د اطاعت زما منلې ده د غیر الله منل او احکام د غیر الله منل اطاعت د غیر الله دا هم په شرک کې راځي قانون او احکام باید د الله ومنل شي او د غیر الله قانون نافذول او د هغې اطاعت کول دې ته دا شرک دی او یا دا شیطان ځکه ویلی چې تاسو شریک ګرځولی مې زما په لمسه باندې تاسو شرک کړی و سبب د شرک سبب هغه شیطان نو انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل وایي زه کفر کوم ما کفر وکړ د هغه په هغه څه باندې چې تاسو زه الله سره شریک کړی وم او من قبل بیا اخر کې الله رب العزت وایي چې ان الظالمین لهم عذاب علیم نو دا هغه شیطان هغه واعظ تقریر دی یا خطبه ده چې الله رب العزت موږ ته رانقل کړې ده او دا د دې لپاره چې نو اوس تاسو بیداره اوسئ او د شیطان مه منئ دا شیطان غواړي چې تاسو ځان سره جهنمي کړي او دا قسمونه شیطان خوړلی دي انشاءالله هغه د شیطان چې دا کوم قسمونه خوړلی دي انشاءالله رب العزت په آینده کلیپونو کې یا په آینده درسونو کې به زه هغه بیان کړم اووه ځایونو کې قرآن کریم کې هغه د بابا آدم علیه السلام او د شیطان چې کوم منځ کې واقعه تېره شوې ده نو دا په قرآن کریم کې اووه ځایونو کې ذکر ده انشاءالله وقتا فوقتا به بیان کو د خیر سره وما علینا الا البلاغ الله رب العزت دې موږ تاسو ته توفیق راکړي چې د شیطان د مکایدو څخه ځان وساتو شیطان داسې ماهر دی چې هر انسان په همغه لاره کې چې رواني په کوم لاره رواني په همغه لاره کې ګمراه کوي دا د شیطان مکاید دي او دارنګې خواهش پرستان په خواهش پرستۍ کې اهل علم په د دین په لاره کې ګمراه کوي یعنی ګناهونو کې مبتلا کوي دارنګې اهل تصوف په تصوف کې کوشش کوي چې بې لارې کې خرابې کې دنیا پرستان په دنیا پرستۍ کې نو د چا چې کوم لاره یې کوم خوی خصلت کې وي نو شیطان کوشش کوي چې په همغه لاره کې دی خراب کړي او ځان سره جهنمي کړي نو مسلمان باید همیشه ویښ او بیداره اوسیږي چې بیا په ورځ قیامت کې شیطان ملامته کوي نو هغې نه خبره دا ده چې دا اوس ځان بیداره کړي او د شیطان د مکایدو څخه ځان خلاص کړي